د نن ورځې تازه او مهم خبر. ذبیح الله مجاهد پاکستان غواړي د طالبانو او چین اړیکې خرابې کړي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. دوستانو پوره هله سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنګ سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسیږي. چین چې دا مهال د طالبانو لوی ملاتړي یادیږي او ورسره پیاوړي اړیکې لري، اوس طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي د پاکستان وروستي تورونه او هڅې د همدې لپاره دي چې له دغې ډلې سره د طالبانو اړیکې خرابې او ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کړي. ښاغلي مجاهد طلوع نیوز ته وویلي په شام کې پر چینایي انجنیرانو برید د پاکستان خپله کورنۍ مسله ده او په افغانستان او دوی پورې اړه نه لري. هغه راپور چې پاکستانیانو په دې اړه نشر کړی یوه هڅه ده چې د چین او افغانستان ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کړي. دا غیر منطقي ده چې دا ډیره لرې حمله ده. هلته پاکستاني ځواکونه او استخبارات فعال دي. موږ له چین سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. تازه یو پاکستانی پلاوی د دغه برید په اړه خپل راپور د طالبانو کورنیو چارو وزارت ته سپارلی او غوښتنه کوي چې طالبان یې باید عاملین دوی ته وسپاري. بل خوا چاودنه کې 4 پاکستانی عسکر هلاک او 15 نور ټپیان شول. راپورونه وایي د خیبر پښتونخوا د بنو عیال په جنجیل سیمه کې د پاکستانی عسکرو پر موټر چاودنه کې 4 تنه هلاک شوي او 15 تنه ټپیان دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او د پاکستانی حکومت هم څه نه دی ویلي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا وې د نورو چم شوي خبرونه. تر بیخي چارې ښه وخت.